چې تبا د دوستانه معیار جوړه الصديق الصالح د نیک سړي سره به دوستانه کې د بد عمل انسان سره به دوستانه نه کې او په ابو داود شریف کې حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي صحبت او دوستانه او ملګرتیا او ناست ولاړه پیغمبر علیه السلام وای مکوا مگر د مسلمان صحیح مسلمان سے ہوگا او ستا روټۍ دی او نخوري مگر ښه خلک دی وخوري تقوادار خلک دی وخوري نو ته به د دوستانې دپاره د ډاکو نه ځان ساتي د بدماش نه به ځان ساتي د غل نه به ځان ساتي د شرابي نه به ځان ساتي د اجرتي نه به ځان ساتي چې کم د حرامو کاروبارونه کوي د هغې خلکو نه به ځان ساتي دا د پیغمبر علیه السلام هدایات دی اله به بچ شي بل د قدرت کار دی چې دا غلط خلک ستا ځای ته ځي راځي که نه او ته د غلطو خلکو سره دوستانه ساتې نو بیا دا ستا بچي نه دي په دیو کې هم د هغې غلطو خلکو رنګ دی راځي او چې ستا ځای ته نیکان خلک راځي نو ستا بچي به په رنګ کې رنګ کېږي علماء راځي تبلیغي حضرات راځي مجاهدین راځي حاجیان راځي نیکان خلک راځي د منځونو والا راځي د الله د دین والا راځي نو ستا په دې بچو کې بقه د دین رنګ شروع کېږي او چې مثال کې بد عمله انسان راځي او هغه سګرټ هم څکي او چرس هم څکي او مونځ هم نه کوي نو بس خدای مکه ستا په دې ماشومان رنګ به تې والي په هغه کې مکه رنګ راځي نو د ټولو نه اولنی ادب دا دی چې ته دوستانه او تعلق ساتي اول ښه وټنګوه چې دی نیک دی او که نه دی چې نیکي پیغمبر علیه السلام وایي د هر قسم دوستانه و